زه دا وایم چې اختلاف به راځي، د علماو سره به راځي، د نیکانو سره به راځي، په قریبانو کې به راځي، په محله کې به راځي، په متعلقینو په شناختو کې به راځي، لیکن اختلاف د اختلاف در حد پورې ساتل او د خدای په خاطر دا ژبه په کنټرول کې ساتل، د یو عالم متعلق، د یو دیندار متعلق، د یو تبلیغی متعلق، د یو صوفی متعلق په دې ژبه باندې استهزاء او پسخند چا نه کول، دا ډیره درنه سزا لري. ما درته ویل ځکه د دې مقابله، د دې دشمنی، د دې اعلان جنگ، د دې سزا ورکول د الله تعالی د خپل ځان کار بللی دی، بیا الله تعالی دې ته سزا په خپله باندې ورکوي. او ما درته ویل د الله سزا د الله د شان مطابق وي. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله شهید، حضرت عثمان رضی الله عنه صحابه ته اجازه نه ورکوله چې زما د طرفه د دې بلواګرو، د دې باغیانو مقابله وکړي. هغوی ټولو مدینه محاصره کړه، بیا د مدینې څخه وروسته مسجد نبوي محاصره سو، بیا حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل کور کې محاصره سو، بیا پر حضرت عثمان رضی الله عنه ډیره زمانه اوبه بندي سوې. د سهار په وخت کې دی د حضرت عثمان رضی الله عنه کور ته ور واوښتل. حضرت عثمان رضی الله عنه د قرآن کریم پر تلاوت باندې ناست، په بلواګرو کې محمد ابن ابي بکر غوندي انسان، د حضرت ابو بکر بچی و، هغې حضرت عثمان رضی الله عنه در دې ږیره ونیوه. حضرت عثمان رضی الله عنه داسې ورته وکتل، ولو بچی ستا پلار ابو بکر د دې ږیرې ډېر عزت کاوه او تا نن دې ږیره ته ډېر په بې قدري او بې احترامي وکتل. بیا ورته ویل بچی که ستا پلار ابو بکر ژوندی وی دا ستا عمل ته به هغې په کوم نظر کتلی؟ هغه محمد چې کله دا خبره واورېده پر شا ځینې وغورځېدی. بیا معاویه ابن خدیج بل صحابي و، هغه راغلی او بهرحال حضرت عثمان رضی الله عنه شهید سو. د قرآن کریم پر دې آیات د وینو څاڅکي توصف فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. لیکن چې کم خلق د حضرت عثمان په مقابله کې رالو، تاسو د هغې حالات وګورئ. محمد ابن ابي بکر هغې زندگی څنګه سوله، د هغې مرګ څنګه سلو، هغې ژوندی د خره په پوست کې وګنډل سو، په اور کې کباب سو. د الله تعالی انتقام بیا په دې شکل باندې. معاویه ابن خدیج هم صحابي و، هغې هم ژوندی ونیول سو، د خره په پوست کې وګنډل سو، په اور کې کباب سو. حجاج ابن یوسف کوفې ته راغلی د جلبیزار په نیت باندې چې په خپل لښکر کې خلک تیار کړي، نو ځوانان یې د ځانه سره په جلبیزار باندې بیول. یو بوډا ورته راوړاندې سو، د هغې عمر په دې وخت کې 90 کاله و. بهرای ورته ویل چې صاحب زما سره خو څوک نور نسته، زه بوډا یم او زما یو ځوان بچی دی، زما بجای دغه زما ځوان بچی در سره بوسه. حجاج ابن یوسف د کوفې د مسجد پر منبر باندې ناستو او د خلکو نمونه یې لیکل. چې کله هغه بوډا په دې مابین کې ورته ولاړ شو، دا خبره یې ورته وکړه، نو حجاج ابن یوسف ته یو بل چا په غوږ کې ولول دا بوډا پیژنې؟ ول نه پیژنم. ول دا هم د حضرت عثمان رضی الله عنه په بلواګرو کې و چې کومو باغیانو پر حضرت عثمان رضی الله عنه محاصره واچوله، دغه بوډا په هغه باغیانو کې ملګری و. حجاج ابن یوسف کاپی پر هغه ځای وغورځوله، تورې په لاس کې وله، د منبره سره راوغورځېدی، د کوفې د جامع مسجد په مابین کې پر دې سر په توره ووایي، سر یو طرف ته وغورځېدی، بدن یې بل طرف ته وغورځېد. نو ما درته ویل چې کم څوک هغې د الله تعالی د یو ولی د یو دشمن مقابله واقع عداوت و دشمني وکړي، بیا خو الله تعالی وایي هغه سړي زما په ګریوان ته لاس راواچوئ، هغه سړي زما دشمنی ته ملا وتړله، هغه سړی زما د دشمنۍ اعلان وکړي، بیا د هغې په دشمني کې د ټولو څه مخکې زه راځم، د هغې مقابله زه کوم او د هغې دپاره اعلان جنگ زما د طرفه وي. او ما درته ویل چې څوک د الله مقابلې ته راسي او الله د هغې خلاف اعلان جنگ وکړي، بیا الله تعالی چې هغې کومې سزا ته رسي، هغه سزا بیا د مخلوق غوندې سزا نه وي، هغه مخلوق سزا بیا د مخلوق د وس سزا نه وي، هغه سزا بیا د الله تعالی د شان مطابق سزا وي، او الله تعالی هغې ته د خپل شان مطابق سزا ورکوي. ځکه د الله تعالی په خپل مخلوق باندې، په خپل ولی باندې، په خپل دوست باندې د الله تعالی ناراضګي ډیره زیات دی.